که دغه خویندو ته وخت ورکړو چې د دوی بالکل نظر څنګه غزنوي صاحب، زه بیا هم له خپلو ورونو ملګرو نه دا غواړم چې دوی کوشش نه کوي چې دوی نن زیاته برخه واخلي. خویندو ته به وخت زیات ورکو او هغه ورونه چې دوی متاسفانه یا مخالف وایي، هر څه چې وایي د دوی نظرونه به دلته واورو. دا زموږ هیوادوال دي، زموږ وطنوال دي، دوی هم حق لري چې انتقاد وکوي، حق لري، ځکه دا نظام بولي. که چیرته نظام نه بللی، خپل حکومت نه بللی او دا خپل مشران نه بللی، بیا به دوی ګیله نه کولی، بیا به ویلی چې هغه د نو هر څه چې کیږي بس موږ نه منو یا دغه. خو داسې دا ګیلې کوي. دا خپل الحمدلله د موږ او د تاسې لپاره د دې نظام لپاره یو لاسته راوړنه ده او انشاءالله زموږ مشرتابه، زموږ امیر المؤمنین، زموږ مشران، هغوی به د دې ولس ټولو خبرو ته انشاءالله لبیک وایي د شریعت په چوکاټ کې، او کومه پریکړه چې د ځنډ سوې ده انشاءالله په دې کې به خیر وي د ټول ولس او د ټولو افغانانو او خاصتا زموږ د خویندو. ځکه چې د خویندو، زموږ د خویندو له تعلیم نه کفري نړۍ ډېره استفاده کوي، ډېره د اسلامي امارت په مقابل کې ډېر استعمال کړه دغه خبره، ځکه چې دوی ته همدغه یو څه پاته و. انشاءالله اوس بیا یو څه موقت دوی ته یو څه هغه چا خبره ده په لاس ورغلي دي مواد. البته انشاءالله زموږ افغانان اوس هوښیار سوي دي او دوی ته وخت نه ورکوي چې دوی بیا هم غلطه استفاده وکوي. هغه مغرض اشخاص او یا کفري نړۍ چې ده انشاءالله په خپلو مشرانو دې کلک باور ولري، یقین دې ولري چې ډېر زر به دغه فیصله وسي او بیرته به زموږ خویندې انشاءالله ځي مکاتبو ته. ځکه پوهنتون ته ځي، چې پوهنتون کې اجازه ورکړل سوې نو دا په دې معنا نه ده چې مکتب ته اجازه نه ورکوي. چې تر شپږم صنف ورکول کېږي، تاسو فکر وکړئ افغانستان کې هېڅ هم په 2 دریم 4 کاله کې مکتب ډېر کم خلک به شروع کوي، یعنې نجونې هم له 7 کاله وروسته یا 8 کاله وروسته یې شروع کوي، نو تر شپږمه چې رسېږي د هغې عمر تقریبا 12 تر 14 کالو پورې وي. نو دا په دې معنا نه ده چې یعنې غټو نجونو ته به اجازه نه ورکول کېږي یا به بل څه وي. دا ټول هغه غلط تشویشات دي، غلط افکار دي. البته د یو پریکړې لپاره یا د یو موقت مشکلاتو د حل لپاره دغه پریکړه ځنډېدلې ده. انشاءالله د ټول ولس به خیر وي. مننه. نوبت به اوس ورکو شیرزاد صاحب، تاسې خبرې وکړئ مهرباني. اگه به خواهرای منوبت بده مولای صاحب محترم، اول بعدن به برادرها. شیرزاد صاحب صحبت کنه، باز پایین بره که دیگه خواهرها هم بالا بیاریم. شیرزاد صاحب تاسې که لنډې خبرې وکړئ مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب تاسو ته او د سپیر ټولو ملګرو ته سلامونه او نیک هیلې، خدای پاک دې چې ټول روغ او جوړ اوسي. په دې اړه چې مو موضوع ټاکلې ده او نن خو ټویټر او فیسبوکونه ټوله شور جوړ کړی دی چې د امارت اسلامي باندې نیوکې لري چې دا ولې بند شوله، دا څه رقم خبرې پسې کوي. نو دا خو د امیر المؤمنین دا پرېکړه کړې ده، ځکه په دې اړه شاید نوی بهیر ټاکي او په دې اړه باندې شاید خبرې وشي چې تر 6 ټولګي پورې آزاد کړي دي یا تر 12 پورې آزاد شي. خو په دې اړه باندې باید خبرې کېږي، جدي اقدامات نیول کېږي. ځکه لکه بریال صاحب چې دا خبره وکړله چې مثلا دیو ته باید موټر راځي، دلته مثلا دا بیول کېږي څو خپل تر ځای پورې او بیرته راځي ماښام خپل تر کوره پورې او خپل تر کاروبار پسې روان یې. په دغه اړه شاید یا خبره لري یا کوم دغه لري، خو انشاءالله دا کار به هم ژر تر ژره انشاءالله داسې شاید یا هفته یا 2 هفتې داسې چې بعضې ملګرو سره موږ خبرې کړې دي هغه ویلي چې یعنې انشاءالله دا خبره حل کېږي. خو اوس په رسنیو کې یا پر ټویټر باندې داسې شورماشور دی جوړ کړی دی چې زموږ په امارت اسلامي پسې هم توهین کوي او موږ مشرانو ته هم توهین کوي او زموږ مشران پسې ډېرې بدې ردې خبرې وایي. او زموږ د دې خلکو څخه دا درخواست دی چې دا په دا خطر باندې بند شوي دي چې ځکه یو څه لږ مشکل راغلی دی چې مشر هر رقم خبره پرېکړه وکړله شیخ صاحب محترم، نو هغه به انشاءالله ژر تر ژره حل شي. او موږ ته دوی دا درخواست دی چې دا خبرې نه حق لري چې نه باید وکړي، نه زموږ په امارت پسې، ځکه دلته ډېر شهیدان شوي دي، ډېرې قربانۍ شوي دي، دا نظام په ډېر سختۍ موږ لاسته راوړی دی. نو نه غواړو چې دا زموږ په نظام پسې څوک توهین وکړي او نه زموږ په نظام پسې کومه بدې ردې وایي. او دویم دا خبره مې کوله مولوي صاحب، بیا بیرته راځم درته، بیا اوس نور ملګرو نوبت دی. ستا سره مې که ماښام ته یا بیرته وخت و، ستا سره یو څه لږ کار مې درلودی دلته، اوس بل ملګري ته وخت ورکړه، بیا ستا سره یو څه لږ کار لرم. مننه شیرزاد صاحب، بالکل مننه. تاسې که اوس لاندې لاړ شئ بیا راپورته کوو انشاءالله. او ټول هغه ورونه زموږ خپل ملګري چې دي دوی چې خبرې کوي لاندې د کوزیږي، وروسته بیا وخت ورکوو ځکه سپیس کې تر 8 کسانو یا داسې کسان زیات نه ځایږي.
او خفه کېږئ هم نه ځکه موږ او تاسې خو د یوې لارې ملګري او یو نظر هم ده خو وخت به دغه خویندو ته ورکړو چې دوی به د دوی لپاره تشویشونه ډېر زیات دي. دغه خور دلته راسره ده انوشه نوم یې نور پوره څه شی ده عارف صاحب انوشه عارف صاحب تاسې مهرباني وکړئ. بسم الله